نن ورځ راغلی یو کامې ولسوالۍ ته چې دلته به د ګوډې د چمتو کولو پیل نه تر پایه پورې پوره خپرونه په تاسو باندې ګورو. وړه امریکا ماته ویل کېږي. وړه امریکا دې پروسه خو دغسې ده چې تاسو هلته وکاته که نه د پټي نه ګني وال کېږي او د هغې د نه ګني راوړو بیا دلته ورکوو دا ګني بیا دلته ورکوي دلته اوبه کېږي. سلامونه وروره ښه یې جوړې؟ وعلیکم السلام جوړه ښه خیرت عرفان. تقریبا څومره وخت دلته کار کوې؟ میرا 2 میاشتې کېږي چې کار کوي. سلامونه او نیک الاحترامات او پیرزونې د ودان ایف جی د یوټیوب او د فیسبوک درنو لیدونکو رب تعالی دې ټول روغ او جوړ صحتمند اوسئ. نن ورځ راغلي یو کامې ولسوالۍ ته چې دلته به تاسو ته یو ځانګړې خپرونه د پیل نه تر پایه پورې چمتو کوو د ګوډې. نن ورځ دلته موږ ګورو چې زموږ هیوادوال لګیا دي ګني راشکوي، دوی سره به هم مصاحبه کوو او دننه د ګوډې دیګ ته هم ځو چې ګوډه چمتو کوي. له خپرونه مو سره وګورئ، تر پایه مو سره پاتې شئ. درنو هیوادوالو دلته ځینې دوستان لګیا دي چې دا ګني راشکوي، دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ماما ښې صحت دې ښه ده؟ پخوې جوړې نو مبارک دی. معشوق افغان. ډېره بښنه غواړم لږ کار کې مو درولې. څه معشوق افغان؟ خپله د کامې ولسوالۍ؟ نه زه د رودات ولسوالۍ یم کامه کې اوسېږم. ډېر وخت لس اتو کال نه کامه کې. ډېر ښه. دغه د کامې ګوړه کال په کال باندې چمتو کېږي دلته او دغه د ګني تاسو قرارداد نیسئ او که نه دا خپل دی؟ دا څه خپل وي څه د چې د مزد په خاطر باندې وکړي د یو بل وکړي که نه د خروار په سر د دې خپل څه پرسنټیج دی هغه اخلي. یعنې دا چې کله وکرل شي بیا په خروار باندې دا اخیستل کېږي که پټي په حساب باندې؟ نه صاحب دا جریب په حساب باندې. جریب په حساب باندې اخیستل کېږي. یعنې تقریبا څومره باندې اخیستل کېږي؟ جریب بس تقریبا 40,000 نه 50,000 پورې اخیستل کېږي. دا بیا ګاڼۍ والا اخلي ځانو ته؟ ګاڼۍ والا اخلي او هغه بیا مزدوران واچي او دغه یې کړي. مزدوران اچي. اشر سیستم خو نشته؟ نه نه اشر سیستم ځکه چې دا د ګټې ځای ده. دا د ګټې بیا د دې نه چې تاسو دا ګني راوشکوئ دا کوم ځای ته تاسو وړئ؟ دا دې ځای نه هلته پاک کړو که نه دلته ووهو پاک کړو قانونه ترې بیل کړو ګني هخوا واچو بیا دا ویسو ګېډۍ کړو هلته یې ماشین ته ورجوړ کړو. بس موږ سره به دا خپرونه تر پایه ګورو. دې نه ځو ګاڼۍ ته چې دا اوبه کېږي او د دې څخه ګوډه چمتو کېږي. راځئ موږ سره تر پایه پاتې شو خپرونه وګورو.
درنو هیوادوالو دا هارونه همدلته غاڼې کې ولاړ دي دوی سره مرکه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم عبید الله دی او د کامي ولسوالۍ مخ په فلحال اوسېږم په جلال آباد ښار کې. راغلي وو غاڼې ته، کامي ولسوالۍ ته راغلي غاڼې ته، شربت موسکو ګوړه مو واغېستله. ډېر خوشحاله یو چې خپل تولیدات دي په خپل وطن کې. او موږ د عبدالحق ورور غاڼې ته راغلي وو، سخت خوشحاله یو. شربت یې موږ وڅښلو او ستاسو نه ډېره مننه چې تاسو خپرونې ته راغلي یاست. یو جهان مننه انشاءالله. وروره ته ځان را معرفي کړه. زما نوم امیر دی او بس د ښار د ننګرهار ولایت د جلال آباد اوسېدونکی یم. د دې ملګرو سره راغلي یو غاڼې ته او بس په چکر راغلي یو. دا قلعه خون کې شیخانو کلي کې غاڼې ده. عبدالحق ورور غاڼې ته راغلي. زموږ یې ډېر قدر عزت وکړ. الله دې دې عزت یعنې میلمه پالنه پکې شته ده. او کاموال خو ډېر میلمه پاله خلک دي. میلمه پال خلک یوازې دغه د کامي د غاڼې نه علاوه د نور څه حاصلات دي زراعت د حساب نه؟ دا سبزیانې دي، ډېرې سبزیانې د کامي ولسوالۍ خو ډېره سبزي ده. تقریبا ټول افغانستان ته سبزي ورکوي. ډېره سبزي ده. او کامي ته بل کوم نوم اخیستل کېږي؟ ډېر خلکو ته وړه امریکا ماته ویل کېږي. وړه امریکا کامي ته وړه امریکا ځکه وایي چې دا د حاصلاتو څخه او دلته ډېر یو پوهه لیکوالان او شاعران او ادب مینهوال. همدې تر څنګ موږ د کامي څخه ډېر علمي څېرې لرو. نه تنها چې کامه دلته یوازې دا غني ورکوي، د دې کامي حاصلات که موږ تاسو ګورو علت یې دا ده چې دغه یو آبشاره سیمه ده، غرایز تر څنګ ډېر زراعت د خوا نه غنیم ده او د دغه نه د غني نه علاوه توتې زمیني هم دلته ورکوي. همدا شان ده که نه د کامي. تاسو په چکر باندې راغلي او بېرته تګ هم څه وخت ده؟ بس انشاءالله ځو ماښام بېرته وځو. ځان سره به ګوړه وړئ که نه وړئ؟ ولې نه راغلي وو ګوړې پسې. ګوړې پسې راغلي وو. تازه په تازه پخې وړئ به. درنو دوستانو مو سره پات شئ، دغه نورې برنامې مو سره وګورئ چې ګوړه څنګه چمتو کېږي. تر پایه مو سره پات شئ، دا وګورئ. درنو دوستانو تاسو دغه نور چاټونه وکتله. دغلته دغې غاڼې یو تن مسؤل ده چې د سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روخي سیاست پر خیرات. نوم مبارک مو. عبدالحق دی او د ننګرهار ولایت د کامي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغې غاڼې نامه او دغه ځای کوم ځای کې ده؟ دغه غاڼې چې ده د شیخانو کلي نوراغه ماشین عبدالحق شمس غاڼۍ ده. د ګوړې جوړولو غاڼۍ ده. که دغه ستاسو دغه غاڼۍ څومره وخت کېږي چې تاسو دغه تقریبا دا 4 کاله وشو چې موږ دلته غاڼۍ د دې دغه موږ شروع کړې دغه کار او دغه غاڼۍ کوو. او څومره ځوانان در سره په کار باندې بوخت دي؟ تقریبا دا 14-15 نفره ما سره بوخت دي په کار باندې. دغه غني ستاسو خپل دي حاصلات او که نه تاسو یې ورته اخلئ؟ خپل هم دي او اغوستي هم دي. څه ځمکه هم اغوستي ده او څه هم چې دی خپل دي. دغه غاڼۍ په اړه باندې که د هېوادوال ته معلومات ورکړي دغه پروسې په اړه باندې دغه مسؤل په شکل باندې چې څنګه ترسره کېږي؟ بس دغه د دې پروسه خو دغسې ده چې تاسو هلته وکاته که نه د پټي نه ګني وال کېږي او د هغې د نه ګني راوړو بیا دلته ورکوو. دا ګني بیا دلته ورکوي، دلته اوبه کېږي. دلته اوبه کېږي؟ دلته اوبه کېږي. دا اوبه د شربت یې ځي دلته دننه دغه ته غاڼۍ ته ځي. هلته هغې موږ خپله ذخیره جوړه کړې ده او هلته بیا دا شربت جمع کېږي. سلامونه وروره، ښه یې جوړې؟ وعلیکم السلام. جوړه څه خیرات دی عرفان؟ تقریبا څومره وخت یې دلته کار کوي؟ دوه 2.5 میاشتې کېږي چې کار کوي. بس همدغه د غاڼې موسم کې دلته یې که نه نور کارونه دلته کوي؟ نه د غاڼې موسم کې هم خپل کار نه خوشحاله یې؟ الحمدلله. خدای دې خوشحاله مخکې به ځو. د دې پیپ باندې اوبه ځي د دې؟ دې باندې شربت راځي دلته دننه ځي. بیا دلته ځای دی، بیا دلته پخېدو والا دی، دناسې دا اور والا دی که نه. دا بیا دلته اور اچوي او دې په کړۍ پسې شربت چې بیا هلته کله خوشي کړي کړۍ ته، نو بیا دې پسې دا اور لګي. په تقریبا دا 3 نیمې ګنټې دلته اور بلېږي. دا اور والا ورته ناستي دلته جوش کېږي. او دلته جوش کېږي. دا درنو هېوادوالو دغه غاڼۍ که څومره منظم هم نه اوسي او پاک هم نه اوسي، د دې خصلت هم نشي صفایي پکې څومره وکړي. خو اهمه خبر دا ده چې دغه څومره جوش کېږي دا هماغومره صفایي هم زیاتېږي. ځکه موږ تاسو طب نګانه وایي اوبه چې څومره جوش شي دا شفاف یې اوسي. یعنې دلته چې څومره جوش کېږي هلته خوټېږي. او د دې نه بعد بیا کومه پروسه ده؟ بیا د دې پروسه داسې ده چې بیا دا کله پوه شي بیا نور دننه ګورو. راځئ دننه به ځو.
درنو دوستانو تاسو کتل دننه غاڼې ته راغلو چې دلته د غټه کاسه لګېدلې د لوش کولو لپاره عبدالحق وروره د هغې ځینه چې اوبه راشي بیا دلته کوم ځای ته راځي دلته دغه دا چې کله دلته راشي دغه پیپ لګېدلی دی په دې پیپ کې راځي دغه پیپ بیا موږ چې کله دا دلته راوړو بیا نور چاپوشي کوو هغه پیپ ریله کوو ها. دا چې کله ریله کوو نو دلته راشي بیا دلته ورپسې اور بلیږي تقریبا 3 غنټې 3.5 غنټې دی دغه یو کاسه 3.5 کې 3.5 غنټې ټیم نیسي او 3.5 غنټې دی پس مسلسل اور بلی دا جوشيږي بیا چې کله موږ دا دلته پوښ شي بیا دې ته راچو دغه وسایل دي ګوره دا وسایل هم دې د خاطر دي د رمبې او دغه دا د دې چې دې لپاره دي چې دلته موږ راواچو بیا دا دې کې وقود یخو دا چې کله یخ شي نو بیا دا یو ځای ته ټوله کو بیا دې نه چکې او غونډارې جوړه بیا تاسو دغه بازار ته ورکوي که ته عام خلک ته ورکوي که تاسو سره قراردادیان څوک دي والله قراردادیان نشته دی خو به چې څوک راشي د چا قسمت پکې بس راځي او بس هر څه چا چې 50 روپۍ دي 100 روپۍ 150 روپۍ ډېر کېږي هماغې ښه بازار چې تاسو بلته ګورئ د کوم ولایت خلک زیات راځي دلته والله د تقریبا اخوا ولایتونو نه د کابل نه ډېر خلک راځي اخوا د دې خوست نه خلک ډېر راځي د خیبر نه خلک ډېر راځي د هلمند او دا دغه خلک کندهار خلک دا خلک راځي اخلاص کې کم یو خو اخلاص کې یو خو والله ټول خیر اخلاص مانان دي ټول دغه کار څخه کومه جالبه خاطره لري نه لري جالبه خاطره خو شته دی دا نه چې شپې موږ غاڼې ګرځول نو هغه د ګړپه د موت شوی او چا چې سره دا پیړ ورکول غني چې ورګې دا موت شوی او یو څو د مزدوران نور راکم موت شوی دا ګرم دی کې نه سو ودو بس هغه ولته زور ورکړو پهلوان په نوم باندې ورواله و موږ سره او زور ور شروع کړو دا څنګه دی ویل چې راکړه خلک به غږ نه کیسه وځي ضرور اور یا چول 3 غنټه په 4 غنټه اور ځکه دې مابین خو پناهي د نخ کاری داسې ورته بس هغه په سیور بل کړو او دا دوړه ځنه وېده پاتې بس ګوړې سوزولې کافي تاوان به رسېدلی تقریبا داسې 90 کیلو چاش رسېدلی به چې سر راغلو نو بورې پرته ووایي دا پهلوان خو دیګه دغسې ځلې ما ته څنګه چلې پهلوانه دا ولې څه سر ولا وایي زه خبر نه یم زه خو صرف اور اچوم او چې نو دومره لټو چې دا ورته راتللی نه شو ډېر ښه یعنې دغه یو کاسه باندې څومره وخت ولګېږي چې دا جوړ شي تقریبا 3 غنټې ټیم نیسي او دلته دا ګني چې کله تاسو اوبه کوئ د دې د نور مواد بیا تاسو کوئ د چی شي چې کله دا غني د ماشين نه وباسل شي دا پوستکی دا و چوک نه بيد غم داسي خبرته یعنی غنیم تاسو خپل او برته سوق د پاره تاسو خاطر درنو سانو تاسو ما سره دغه برنامه وګورئ د ګوډه تیارولو تر پای مو سره پاتې
یو بل لیسټ کې وایي چې دغه اوس کومه پروسه ده چې دوی پکې دا رمبي وهي دا پروسه د چکیو کولو لپاره دا مدد کوي چکې او دا چې کله به دا یخه شي د کې څومره رمبي وخی دا یخېږي یخه شي به دا به یو ځای ته راغونډې به چکې ته جوړې دا ګوړه راغونډه دي نه دینه به داسې دغه رمبي د دې خاطر به ورکی او دا چې په دې غنۍ باندې تاو کړی دي دې د څه نوم اخیستل د سانچک دی سانچک او دې د سانچک دی دا چې دا سانچک دې د څه نوم اخیستل چې کله دا تاوي چکې په اشر باندې کېږي کلیوالو اشر دا کاری سے دا ور معلوم راغلی لګي دي تا یو دې معلوم سره په لاس سره یو ور کوي لاس امور کو چونه سوي دا وا د نن ورځې خبرونه په کامې ولسوالۍ کې د ګوډې جوړولو پیل نه تر پای پورې هیلمن یم چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلي اوسئ چې زه جاوید حضرتي او ما سره حمایت الله سعادت بیا تر بلې خپرونې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې مو الله په امان چې هر چېرته اوسئ ښاد او آباد سوکاله اوسئ زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کېکاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه